عمران دیوانه چې کوم دی د ځمکې نه اسمان ته د خلکو په یو 2-3 ورځو کې 15 شپږ ورځو کې اوس جنگ جګړه په دغه باندې ده نو هغه ملګرو ته د کم ملګری چې ولخپې چا پکې کم ملګری چې ولخپې پاکې نه چې په کور کې بستاسو هغه غریب پلار معذور پروت یا په کټ کې داسې پرېخي او راځي د سو ویوز د بار چې کوم دی چا لخپې پاکوي چا په خلکو ډوډۍ ور کوي ټول ملګرو د خواسته په دې بخبه کېږي نه چې تاسو په کور کې کم مور پلار دي د دې پرنګ چې کوم دی تاسو د کم خدمت چې د عمران دیوانه لګوي کداغه د پروت خاص چې تاسو خپل مور پلار لوي سي نو زم چې ان شاء الله دوا به واخلي په عمران دیوانه باندې هم دوا واخلي چې کله خپل مور پلار له د سود یو سیز ویسي او دا کم خپې او دا کم سی جی چې تاسو لګوي عمران دیوانه ته په دې په ملګری نه خبرږي دا تاسو خپل مور پلان د دومره خدمتو کوي ان شاء الله چې ډیره زیاته دوا واخلي هغه هسپتال کې چې کوم داخل شونه ټول ملګرو د خاصه چې اوس هغه پارام پرې خودل پکار دي چې داغه علاج وشي نور خلاص شي د خدای ظالمانو سړیم چې کوم منټل کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خبره ملګرو عمران دیوانه چې کوم په دوباره باندې منټل شو د چا د لاسه منټل شو اوس مکمل چا دا پکې مجرد د هسپتال نه به تختی ورکران چې کوم دی راخلاص سي نه ډاکټرانو په دې باندې تنګ شوي دي چې یاره مونږ د علاج دپاره نه درنتلی شو نه کمرې ته نه هغه څه ډریپ نه وغیره ستنې نه څه ګولۍ دا ورکولی شو په وجه دې چې هر سوشل ورکر راځي او د عمران دیوانه دا حالات وګوري دغه دا حالات وګوري ټولو ملګرو له خواست دی چې په دې باندې څه جنګ جګړې ته ضرورت نشي چې دا ریسک والا هسپتال ته بوتو او که چېرته سوشل ورکرانو بوتو یا فاونډیشن والا بوتو خو یو کس بوتو بس قصه ختم تر د هسپتال پورې د هغه محدود وخت چې یاره مثال په طور دا به بو غواړي لازمي به دې باندې غویمل اول په دې جوړو چې یاره دا به څوک بوځي اوس خو هغه قصه اوس چې یاره چا بوتو نو ټولو ملګرو له خوا اوس دته د آرام ضرورت دی په کار دی چې دا تاسو ټول مونږ ټول دا په آرام باندې پرېږدو دا نه چې یاره څوک وله خپینځي څوک وله ډوډۍ په خوله کې ورکوي هلکه د خدای مسلمانانو څنګه چې ما په تېره ویډیو کړي چې یاره د ده په رنګ باندې په دې روډونو باندې دنیا نور پراته دي تاسو د هغه ولې غږ نه چوتوئ خو په دې باندې درته ویوز راځي په دې باندې د سبسکرایبر راځي ځکه دا چې کوم دی هر یو کس منډې وښي یار عمران دیوانه لنډمڼۍ ورکوي چا وله ډبل لوټۍ ورغستې دي او چا سر اغستې دي او چا سر اغستي نو هغه هم په خپل زړه کې ذهني معذور دی بو چې یاره دا مازې یې په ښار کې دي راشه مطلب دا دی چې یاره هغه نشې په تندر لګوه دلته پرېوځه چې د پروټ هم راخلاص دي او هر څه راخلاص دي د ویوز دپاره نو ټولو هغه ملګرو ته په دې باندې به یو ملګری هم نه خبر کېږي ملګرو ته خواست دا دی چې یاره هغه اوس هغه ته د آرام ضرورت دی او د هغه سره چې په دې څنګ کې دا کم ملګري پاتې کېږي نږدې کوم چې بار بار ځي که هغه ودوي نه د ودو هغه ویډیو ولکوي دا اوس ښه په مزېدار خوب وده دی دا پلان کوي ویډیو شو یعنی د ټایم ویډیو صرف هغه ویډیو معذرت وغواړم چې کله هغه باتروم ته ځي نو هغه ویډیو به صرف ملګري نه کوي نور چې څه ویډیو دغه کېږي نه خلک کوي نو په کار ده چې اوس دی موږ آرام ته پرېږدو ټولو ملګرو ته خواسته چې دا اوس آرام ته پرېږدی د کوم علاج چې خپل مدت وخت دی 4 میاشتې دي 3 میاشتې دي 1 میاشت هر ټایم څومره چې دی چې یاره دی په آرام باندې د خپل وخت تېر کړي البته که څوک ځي تش خواله ځي د نور ویډیوګانو ته ضرورت نشته څوک وایي پلان کې وجوړو څوک وایي منصوري وجوړو پلان کې وجوړو هېڅ دا ټولې چې کوم دی هسې فضول خبرې دي نو ملګرو ته خواست دا دی چې اوس هغه د علاج دپاره لاړ اوس چې ما څنګه وویل کوم چې مقصدي کار دی هغه دی کوم چې په دې روډونو کې د ده په رنګه نور پراته دي د هغوی علاج کول غواړي کوم چې په روډونو کې پراته دي عمران دیوانه خو هسپتال ته لاړ د هغه قصه ختمه د هغه علاج به روان دی بالکل خو چې اوس د خلک په آرام پرېږدي هسې نه چې نور ذهني دباو پرې راشي او مکمل توګه باندې چې کوم دی منټل چې پاګل شي په وجه د دې چې یاره څوک پسې په دغه هسپتال کې بیا هم دا خلک ورخلاص دی ما ته شعر ووایه ما ته دا ووایه دا د ویوز دپاره ملګري که به دې خبر کېږي نو هغه به دې نه خبر کېږي ملګرو ته خواست دی چې دا ویډیو مخکې شیر کړي هغه ملګرو ته یې ورورسوي چې کوم ملګري ترېنه اوس هم نه قلاریږي نو په کار دی چې اوس څنګه ما ووایي چې هغه ته چې کوم دی د آرام ضرورت دی په هسپتال کې چونکې هغه داخل شو اوس هغه ته د آرام ضرورت دی نو ملګرو ویډیو مخکې شیر کړئ او مقصدي کار چې ما تاسو ته کوم ویله ټولو ملګرو ته کوم چې سرجې فاونډیشن دي چې یاره د عمران دیوانه په رنګ باندې نور چې کوم په روډونو کې پراته دي نو هغه چې کوم دی راچوت کوي د هغوی علاج کول پکار دي